على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اتلسم پارا سورة النور کی دیوش پیتم آیات مبارکنا زمون نوے درس دے ليس على الأعمى حرج نشتد پرن بانی ستنگی ولا على الأعرج او نپاغ گڑ بانی من حرج ستنگی ولا على المريض او نپ بیمار بانی حرج ستنگی ولا على انفسكم او نپ نفسن استاسو بانی ان تاکلوا من بيوتكم دا چې خوراک کوي تاسو د کورونو خپلنا او بیوت آبائکم یاد کورونو د پلارانو خپلنا او بیوت امهاتکم یاد کورونو د میند استاسونا او بیوت اخوانکم یاد کورونو درونو استاسونا او بیوت اخواتکم یاد کورونو د خویند استاسونا او بیوت اعمامکم یاد کورونو دترونو استاسونا او بیوت عماتکم یاد کورونو دتروریانو استاسونا او بیوت اخوالکم یاد کورونو دماماگانو استاسونا او بیوت خالاتکم یاد کورونو د ماسیګان استاسونا او ما ملکتم مفاتحه یاد هغه چې تاسو مالکان شوی د کنجانو داوي او صدیقکم یاد کورونو د دوستانو استاسونا لیس علیکم جناح نشتر پتاسو سگنا ان تاکلو جمیعا دا چه خوراک کوي تاسو ټول یوزه او اشتاتن یا جدا جدا فاذا دخلتم بیوتا فسکل وردن شیطا سکورنو تا فسلموا على انفسكم نو سلام واچوي پخپل هم جنس بانی تحیتا دا پیشکشی دا من عند الله د طرف د الله نا مبارکتا برکت والا طیبا او پاک صافا كذلك دارنگی یبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو دپار آیاتنا لعلکم تعقلون دید پارا چتاسو دا اقل نکار واخلی دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ اهل علم لکلی وجد نزول د آیات مبارک داوا
وی دی روند او دارنګ ګډو بیمار دای بدا تنگی محسوسول چې دای دروغ سره خوراکو کی د دې یار نه چې اسنا د دای نه سوکر کون کی او د دې یار نه چې اسنا زمون په خوراک مون خوړاندې یو ګډیو شلیو او بیماران یو چاته تکلیف نه رسیږي نو الله رب العزت دا آیات مبارک رولې ګلو دا آیات مبارک الله رولې ګلو دارنګ کم کسان چې بلاړ الغزاتا او دیت د کور چا بیان به ورکی دا ضعیفان راند ګډ معذورین بپاتشل دې به وی چې خوراک کوي خدای بده ير نه کولو اسنه چې طيب النفس ني اسنه طيب النفس ني د دې آیاتونو نزول شو دغه دې کورونو نقصو خوراک کوي نو دې کې ستنګي نشتا دې کې سو ګناه نشتا دارنګ یوځه خوراک دا خډیر با برکت ده خو جدا جدا که سو کئی دام په شریعت کې جائز ده د باز عوام خبره وی فلانی دیندوان غونتی جدا جدا خوراک کوي نو دا د انځوانو طریقه نه د عرب اجازت کړي لیس علیکم جناح ویس گناہ نشتان تاکلوا جمیعا کیوزه خوراک کوي او اشتاتنو کو جدا جدا کوي دغه مراد دی یوزه خوراک احادیثو کې ډېر برکات راغلي دي یوزه خوراک سره دا ډېر با برکت ده سکسان راغلی د الله حبیب ته مو خوراک کو مړی ګنا وی تاسو به جدا جدا کوي را جمع کیږي د سره ځان سره بچی کې نه نو که یو کس له د خوراک طریقه ورزي مسنونا چر ابتدا کی بسوي نړۍ بسنګ اخلي نو هغه نورم چې دغه مسنونی طریقې زدکی اور دې کې د دوست ذکر مکو د دوستانو د کورونو نم سره خوراک کول شي بعض اهل الملک دي چې دا او صدیقکم او دا صدیق دې کې په معنا د جمع ده لک لفظ عدو څنګه په جمع معنا مرাজি نو صدیقم په معنا د جمع ده لکه سوره شعراء کې 77 نمبر آیات ده وَإِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي وَإِذَا اسْتَاسُ خُدَایان دا دشمنان زمانی سو کوئی دا آیات منسوخ شوه ده پدی قول چې لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم او سو کوئی پدی آیات منسوخ ده فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا ایکورونو کی سوکنی نو موردن نکی گئی او دا اللہ دا حبیب قول نے چلا احل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه دا چا مال خورل جائز ندی مگر دا غدزل پا خوشحالی بانے نو بعض اہل علم دا آیات دی سے نسخ طرف تلاڑ دی خو صحیح قول دارے چې آیات محکم نے
ادا پخوا به تکلف او به لالچ او د صدق دوستانه وي. امام معمر وی زد امام قتاده کور توردن نشم نو جمیو قتل تازه کجوری پرتی وی نو ما خوراک کولو ناراتوی داسی دی وی مارت ابصرتو رطبا فی بیتک فاکلتو ماستا کور کی تازه کجوری وکتی نو می خوڑیغوی خدی وکل. رب العالمین فرمایلی دی او صدیقکم نوی چې داسې بے تکلف دوست او کور ته وردن نشوي بغیر دا هغه د حکم نم ته خوراک کړیو کو نو سباق پکې نشتا. امام معمر و امام قتاده ته آیا ازد دی مٹنا خوراک اسکا کو کم قال انت لی صدیق فما هذا الاستیزان ویت زما دوست نو بیا اجازتونو لس ضرورت پاتې شو. نبی علیہ السلام بوردن کېدو دا ابو طلحه رضی الله عنه با ته چغیت به روحا وي ويشرب مما فيها او هغه کې لري خوږی او بوي دا غدي اجازت نه بغیر بیسکنی دا غدي اجازت نه بغیر بیسکنی. وګوره دا غو چې دوستانو او الله وای چې دا دوستان دي اوس دا د لالچ دوستۍ نه یادای. وای حسن بصری رحم الله کور تراغه نو د دوستانو یو پند ناشتا وا عدد د کټ نه د خوراک څخه شیر اغسته او خړوي نو وای د مخ دا نخې د خوشحالۍ نه اوپړه کې دی وی خاندل وی هکذا وجدناهم يريد كبراء الصحابه ومن لقيهم من البدرين وی داسې مندلیو مونږه او داسې مندلیو مشران صحابه یاد یو د سره کم بدرین ملاو و یو سړی بد دوست کور ثوردن نشو آب غائبو داغوی جی تبوی داغا دا پیسو بطوه لگرانا داغی بور سرانا دبتی چی سخوا خوابیتی واغستا چې کله مالک براغ وینځي ورته وستا غفلانه صدیق راغلو او دغه شان ویلو ما دغه شانو کل اعتقها سرورا بذلك دبر بخوشاله شو چې دا به آزاد کا. امام روح المانی دل تډیر افسوس کړي وي وهذا شیء قد کان دا ګور یو شی مخکې تیر شوی اذا الناس ناس والزمان زمان خلقو زمانه وا ویز ګور خبر ولټشي وسوار الصديق اسما للعدو الذي يخفى عداوته وینن خوش دوست دانوم د دشمن نه دشمنی زړه کې پټه را اده په دې انتظار نه چې کله بدا سړې لوټما دا هغه وخت خبره کوي اوس غټول د لالچ دوستانی وی ګور کورسه چې ور دن شنو سلام باچه او د دې سلامې سمر برکات ذکر کل تحیتا من عند الله پیشکشیدا نیک دعا دا من عند الله او دا ثابت د الله د طرفنا مبارکتن برکتن والا طیبا د طیبا یو معنا علماء دا شکری خوشالوی نفس د اوریدن کو لرا اے دا اوریدن کو نفس پدی خوشحالیگی
انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان وکسانی آمنوا بالله ورسوله چی مان روڑے په الله او پر رسول د الله باندې و اذا كانوا معه على امر جامع او کله چې وی دی د نبی عليه السلام سره په یو کار جمع کون کی باندې یو کار جمع کون کی باندې وی امر جامع ستوي چې امام د سہاجت د فار خلق را جمع کړی دي د فار د خورولو د مصلحت یا د فار د کالمولو دی او سنت فی الدین یا را جمع کړی دي د دشمن د يرولو د فار یا د جهاد د فار لکه څنګه نبی عليه السلام را جمع کړیو صحابه کرام د خندق د کنستو د پارا وګوره چې داسې یو امر جامع وي نو دین بترغی پوری سوق زینا ترسوی چی اجازت نی غوښته امر جامع چې هغه کې د مسلمانانو د جمع والی او د غي درا غونډې دو ضرورت ده او هغه کې جمع مقصد ده هغه کې جمع مقصد ده نو بلا اجازت بنزي وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ کله چې وی دی د الله د حبیب علیه السلام سره په یو کار جمع کون کی باندې لم يذهبوا ندیزنا حتى يستاذنوا تردی چې دوی اجازت غواړي ادي کې اهل المنور ډېر سيزونه روسي لکه ګوره تعلیم او تعلم نه دي دې کې د خلکو جمعواله مقصد ده ای جمعه دا اختر ده جهادونه دي دارنګ هر غموس چې کې خطبه ده لکه جمعه وخترونه او استسقاء داسې د خندق نستلو نو دای ترغیزینا تر دې چې اجازت غواړي د الله د حبیبنا ان الذين بشك هغه کسان یستاذنونک چې اجازت غواړي تاسونا اولئک الذين دعوا کسان یؤمنون بالله ورسوله د ایمان ساتي په الله او پر رسول د الله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ نو کله چې اجازت غواړي دی تاسو نه د بازي کارونو د دوی د پاره فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ نو اجازت کا هغه چاته چې خوښ تاسو منهم د دوینا واستغفر لهم الله او بخنو غواړه د دوی د پاره د الله نه اے بخنا ورته غواړه ایک دای سکار لم لاړل خودی دې کې هغه د دنیا کارو او د آخرت غفات شو د امر جامع نه د لس ضرورت دې یو کار تلاړو خو هغه بیا هم دنیوي کارو دغه د دنیا د کار روان دیوال راغې پکار د آخرت وی واستغفر لهم الله دا الله ندوی تبخنو غواړه ان الله غفور رحیم بیشک الله بخون کې او مهربان دی ورته موږ تاسو لم قران آداب خیم رجامه سره ته په مدرسه کې سبق وې د جستاس ضرورت وی ته د استاد نه یا بل څوک مشر دې راغنه تاسو کا چې زما دا ضرورت ده نا صاحب ګوره ته بشر تلاړې دې کې بل پلار راشي نا په مدرسه کې تاسو کو جیاسو شو نا وای مولا خو پته نشته یو خو دې پلار وایي دا بچي ما سره لېګلې وای بل څنګه مدرسه چې یو سړی پکې نشته او پته نشته دیو جنا بعض طالبانو مقصد دي مدرسه کې به داخلو کې او بازارونو کې ګرځي
ټول رز بچکرې وای وګوره امر جامع کې قران ادب ذکر امر جامع نه دی چې ته تعلیم او د قران او د دین او د دې د خادم علوم او د ذکر لپاره راغله کور دی پریخه ورته چا زندگی چې دی یو ترتیب مطابق شي دنه الله سره جوړای ځکه په کور کې ستابور پلار دی د عین خب اجازت غواړه او په مدرسه کې دی روحاني والدین دی چې تاسو دین خی نو سوي نو داغنه اجازت غواړه اوبلا اجازت چې ته ګرځې وګوره د آداب د اسلام خیال نه ساتي نو تا نه پورا سړی بن جوړیږي چې هغه ته الله سړی وای لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو आवाज کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا پخپل منس کې کا دعاء بعضکم بعضا پشان دا आवाज کول استاسو باز لرا اذن تد آیات مبارکہ غنی معنا غانی علماء وکړي اګور مونږ یو بل چې आवाज کو نو چغم وو او نوم اخلو اے فلانیا د کور روزه تا سره مکار ده دلته وی لکه یو بل تبلنه کې आवाज کې دا شان ګوره زما د پیغمبر علیه السلام نه یو خو ولا چغه نه وي بل ولا نوم نه اخلي اے نبی علیہ السلام تا دا غی په ژوندون یا د وفات نفس خطاب کې او ته یا محمد و صلی الله علیه وسلم نو دی آیات کې د دین من راغلی دا دیو جن علماء وی आवाज ورته مکوي به اسمه فتقولون یا محمد چغي ورته مو هيو داس موای چې یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ټول مفسرین داس فرمایلی جلالین شریف کې موي بان تقولوا یا محمد صلی الله علیه وسلم بل قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ فی دین وتواضع وخفض صوت ایک سے ضرورت تے نو یا اللہ نبی یا اللہ رسول دا سے پنرم آواز سرا پټیټ آواز سرا دا داب و دا جزین پډک آواز سرا نو دا الله حبیب ته چغي والو نو مغسل دا په آیات مبارکه کې ته منذا یادی دې کلایات یو معنا دا مگر زوی بلل د رسول الله علیه السلام چې د الله حبیب مرابلی دا قاعده کې به اضافت د دعا او شفاعل تمبگر زوی بلل د رسول الله علیه السلام خپل منس کې پشان د بلنې د باز استاسو باز لرا لکه یو بل سو کواس کینو د आवाज او د دې ندا اجابت دوانه سفر ضروری ده ته الله حبیب چې سو کرا بلی نو دبانه اجابت واجب او فرض ده الایات یو معنا دام د مگر زوی دعا د رسول الله علیه السلام په خپل من کې پشان دعا د بازي ساسو باز لرا لکه موږ یو بل دعا کو کله سړی خفشي خیری کوي وې زماره پیغمبر دعا او خیری ګره د نور غنته مگر زوی کچاله دعا او ک دنیا آخرت به رنگ شي او کچاله خیریو کې نو دنیا آخرت به تباشي قد يعلم الله الذين بشك في جني الله كسان يتسللون
چې هغه پټ پټ خوېږي منکم د تاسونا د مجلس مبارکه د نبی علیہ السلام نا لوازا داس حال کی چې ځانونه پټوي زانونه پټوي ګور تسلل سمانا دا چې يتسللون کې داغه ذکر ده علماء يتسلل والانسلال الخروج وتل او دا لوازا د ملاوزت نه ده ځان دی په یوشي پټکو اسنه سوګ دیونویني سوګ دیونویني بیشک پیجن الله کسان یتسللون منکم چې هغه پټ خوېږي یتسللون الخروج من البين على التدريج والخفيا د من نداسي روزي اپ پټوزي چې د اشاره ل خیال ني اوس دې په لور یو خو سړي ته ضرورت ته بعض طالباني دوی کې د استاد دیوانه دې ګوري دې خو دې په لور ګوري نو بس دا د سماته په معنا لا اړو بیا ګرځي چکر وایي وګوره دا خوې د منا چې ضرورت ته سبا کوي غریب ودا څه خو نه کوي دته د وړو کی او دس دلیو او دس ضرورت ته یا نور صدا سے انسان کمزور ہے شل حالتونه راځي او کته ځان پټه نو استاد علم حصول خو په دوکو شو استاد سره دوکا کې مدرسې سره دوکا کې التدی بوډا پلار دې تیرا لګلې هغه سره دوکا وکا نو چې تا په دې ټغو دوکو علم کو داغه بس خیر برکت وي ګوره سره دنیا کې دوکي او ټګي کوي نو سره دې پس مشهور شي وي ټګ دې ها دا چې دین کې سکے ځان ته نقصان رسے او د پټېدو کوشش کې فليحذر الذين يخالفون عن امره پسودی یریږي هغه کسان چې غي مخالفت کوي د حکم د پیغمبر د الله ان تصيبهم فتنه دا چوبر سیږي دوی ته مصیبت او یصيبهم یا برسیږي دوی ته عذاب علیم عذاب دردناک دا الله د حبیب وې دنیا کې دا څومره عذابونه چې موږ ګورو دا د رسول الله علیه السلام د مخالفت هغه سزا ده دا غي سنت دی دا غي اوامر دی دا اقوال دی دا غي طریقه ده دغه خپل اعمال بدای د اعمال سره تله اقوال بدای د اقوال سره تله نو کم چې دا غي سره موافق دي آب قبل دیشی او کم چې مخالف دي نو هغه مردود دي علی قائله و فاعله الله حبیب وی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چاچه او عمل کو زمونږ د سنتو مطابق ني قول دې فعل له بدارت دې ويودي ریا کسان چې الله د حبیب د شریعت خلاف کوي باطنا یا ظاهرا دا چې دې ته فتنه ورسیږي ور آیات ډېر د وعید د سوچ ولکوي الله دې موږ تاسو ساتي فتنه بزړه کې ورسي کله د پیغمبر خلاف باندې سره کافر شي رو داسې مخالفتونه کوي د خبرې وزن قدر زړه کې نشتا زړه کې فتنه را ل کفر زړه کې فتنه را ل منافقت زړه کې فتنه را ل بدعت پس ټول عمر د بدعاتو کې تیر شو او دا غي د جواز خبر لټه دا غي د جواز خبر لټه وبرسیږي دوی ته فتنه او یصيبهم عذاب الیم یا ورسیږي دوی ته دنیا کې عذاب درناک قتل بی حد بی حبس بی نور قسمه قسم اعمال بی
الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله د فار دماغ سو فی السماوات چې پاسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې قد یعلم ما انتم علیه بیشکا پوه د الله په هغه حال باندې انتم علیه چې ایتا سو پاغي ويوم يرجعون او پکمر چې واپس بکړي شي دوی الله تا فینبئهم نو خبردارې ور کی دوی ته بما عملو پاغس چې دوی عملونه کړی والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده